اخي په 10 روپۍ په 100 روپۍ هر خوندوره سته د چکو والا هم سته د خټکي والا هم سته د شیدو کلفي د مسته کلفي د شلمبو کلفي ولې خلک خبره ولې مې بوی ببر سرې هغه د وینې د بزګیانو کور ورواځستو درځه هلته وګوره یو ځای له موږ ورسو دوی هلته موجوده وي نن بیا زه هم خوښ سم ولا که د ژوند څه کره څه وکړي د ځوانۍ جوړ کړی چیشتې وژنم یې دا توپنچه و ماته راکړه زه خپل حفاظت په خپله کوم دا ورته څنګه خبرې کوې هغه ډېر چالاکه دی دا یې نه چې تا هم په کوپړې وولې ما هم وولې دا سپین ایږ چې تاسو وینئ دا په هغه غرو کې ګرځي چیرې چې واوره ډېره وو د دا بل نسل ایږ چې تاسو وینئ د دې لامبوزي هم زده وي او په اوبو کې هم ګرځي دا ډېر ګران ایږ دی او کله چې دی وږی سي نو اوبو ته ورټوپ کړي والته مایان ونیسي ګرانو ماشومانو دا و د ایژانو په هکله باندې معلومات په راتلونکي پروګرام کې به بیا د مایانو په هکله معلومات درکړم د خدای په امان یاره دا خلک لیوني دي که څه کیسه ده ناکه خپل وخت ضایع کوي یاره زما خیال ده پیسې ډېرې لري خدا لري پیسې ټول خو زما څرنګه نیستمن نه دي د بدن یې د نیستۍ بوی راځي ستا د نیستۍ زما ویښتان له وختې مشنګه صبر وکړه ژر کوه چوغه راکړه وی د خدای پار دی لسمه د ځان سره پام کوه